نوین-ul-Haq ډېر زبردست جواب ورکړی دی استرالیا ټیم ته روان میچ د افغانستان استرالیا کوم دی افغانستان د استرالیا د افغانستان ټیم نه انکار کړی پروس کال د سیریز نه او نوین-ul-Haq ډېر زبردست جواب ورکړی دی که تاسو کې غیرت وي دغه میچ موږ سره مه کوئ ځکه چې تاسو خو موږ سره میچونه انکار کړی دی او دغه 2 پوینټونه چې دي دا همداسې پرېږدئ دا موږ ته پرېږدئ که تاسو کې غیرت وي نو ډېر زبردست جواب نوین-ul-Haq ورکړی دی استرالیا ټول ټیم یې چپ کړی دی انشاءالله افغانستان به دغه میچ ګټي دغه ویډیو زیات نه دی شیر کړئ چې ټول ملګري خبر شي چې استرالیا د افغانستان دښمن دی او دعاګانې وکړي او دغه میچ د استرالیا نه وګټي نو موږ به وایو چې افغانستان ورلډ کپ وګټو او استرالیا ماتول پکار دي نو نوین-ul-Haq ستا غیرت ته سلام ستا پښتو ته سلام چې اصلي میچ کوم چا سره دی اصلي دښمن چې د افغانستان کوم دی هغه استرالیا ده د هغې نه به ډېر ملګري خبر نه وي بعضې ملګري به خبرې وي خو دغه ویډیو زیات نه دی شیر کړئ چې ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي د افغانستان دغه میچ وګټي د استرالیا نه او د استرالیا نه خپل بدل واخلي او ښه په نره باندې واخلي او په ورلډ کپ کې دې دغه بدل واخلي استرالیا وایي د افغانستان اصلي دښمن دی که ستاسو خیال راځي تېر کال افغانستان سره چې کوم سیریز و په شارجه کې په دوبۍ کې د استرالیا د هغې نه انکار کړی و مطلب هلته چې کوم پابندیان دي هلته چې کوم نظام روان دی مطلب هغه د هغې د وجې نه موږ تاسو سره میچ نه کوو نو استرالیا زما دومره قهر دی ورته که نه دومره قهر مې دی که نه دعا کوئ ملګرو چې دغه میچ وګټو که نه زما زړه به ډېر خوشحالي زه به یم چې افغانستان ټیم ورلډ کپ وګټو بالکل مکمل ورلډ کپ یې وګټو خو چې استرالیا ټیم وایي یو ټیم ته یم دومره قهر په دې ورلډ کپ کې نه کېږي بغیر د استرالیا نه اصلي کار چې زموږ چا سره دی هغه استرالیا ده نو استرالیا ته زما خپله باندې دومره قهر کېږي ملګرو ډېرې زیاتې دعاګانې وکړئ او انشاءالله استرالیا به ماتو د خیر سره انشاءالله استرالیا به ماتو راځو په دې میچونو باندې خبره کوو چې یاره د افغانستان میچونه 2 پاتې دي د نیوزیلینډ 1 پاتې دی د پاکستان 1 پاتې دی او استرالیا بېګا میچ وګټو که چې د انګلینډ میچ ګټلی وی نو استرالیا افغانستان پاکستان نیوزیلینډ څلور واړه په کشمکش کې وي چې کوم ټیم به وځي او کوم ټیم به نه وځي کشمکش چې پاتې دی د پاکستان افغانستان او د نیوزیلینډ ترمنځ پاتې دی افغانستان په دې دوه ټیمونو باندې اوس هم ډېر زیات ښه دی ځکه چې د افغانستان الریډي 2 میچونه پاتې دي که یو میچ افغانستان وبیلي او یو میچ په ښه نیټ سره وګټي او دلته نیوزیلینډ او پاکستان خپل میچ وګټي نو افغانستان ته بیا موقع ده افغانستان ته چانس جوړېږي چې 0-4 ته کوالیفای شي خو که چېرته افغانستان یو دواړه میچونه وګټي او نیوزیلینډ او پاکستان خپل میچ وګټي او افغانستان دواړه میچونه وګټي استرالیا مو یو افریقا مو بیا خو بغیر د سوچ او بغیر د فکر نه افغانستان څلورم نمبر ته شو خو انشاءالله افغانستان سره اوس هم چانس ته دی ویلي او نیوزیلینډ میچ وي او افغانستان یو میچ وګټي په ښه نیټ وګټي بیا خو انشاءالله ډېر زیات چانس دی خو ملګرو دعا کوئ ډېره زیاته دعا کوئ چې د استرالیا ټیم وو انشاءالله زما د ډاکټر به ډېر سیریز په افغانستان کې هم نه دی سیریز په شارجه کې دی په دوبۍ کې دی پاکستان کرکټ بورډ سره دی الله خو وکړي چې یاره پاکستان کرکټ بورډ هر ټیم افغانستان سپورټ کړی دی په کرکټ کې افغانستان سپورټ کړی دی پاکستان افغانستان سپورټ کړی دی د کرکټ په لیول باندې د افغانستان او د پاکستان دغه چې دی دغه کم حساب کتاب چې هغه ډېر زیات ښه روان دی ما په خپله خوله باندې د مرویس اشرف د خولې نه واورېده چې یاره د افغانستان او د پاکستان د کرکټ بورډونو معاملات ډېره زیاته ښه ده نو انشاءالله دعاګانې به کوو او چې کوم په کوم حساب باندې افغانستان وته یا نیوزیلینډ وته یا پاکستان وته هغه ټول مې تاسو ته شریک کړل خو دعاګانې ډېرې کوئ ملګرو من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ پیج او ټیک ټاک اکاونټ او یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره د افغانستان د بریا په هیله د استرالیا خلاف والسلام